د خالد بن ولید رضی الله عنه اخلاص. د خالد بن ولید رضی الله عنه اخلاص هم یو ښکلی نمونه ده. په ټولو جنګونو کې د اسلام دغه ستر بریالی او جنګیالی رهبر له رومیانو سره د وروستۍ جګړې پر مهال د پوځ له رهبرۍ نه ګوښه کیږي او حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه یې په ځای ټاکل کیږي. خالد بن ولید رضی الله عنه د پوځ له رهبرۍ نه تر ګوښه کېدو وروسته د ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه تر رهبرۍ لاندې لکه د نورو مجاهدینو په څیر د یوه عادي سرتیري په څیر د کفارو په مقابل جنګیږي. خو دا مهال یې په پوره اخلاص سره د اسلامي پوځ د بریا لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړې. د پخوا په نسبت به یې ډیر کار کاوه. یو چا ترې وپوښتل ته خو اوس د پخوا په نسبت ډیر زیات کار کوې، دا ولې؟ هغه په ځواب کې ورته وویل زه د شام ځمکې خاص د الله جل جلاله په خاطر فتح کول غواړم، نه د حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه په خاطر. د خالد بن ولید اخلاص ته ځیر شئ. هغه د پوځ له قوماندې لرې شو، خو په هڅو کې یې هیڅ تغییر او بدلون پیدا نه شو، ځکه هغه له خپل خدای سره اخلاص درلود. هغه دغې جګړې ته د خدای جل جلاله د رضا په خاطر راغلی و، نه د حضرت عمر رضی الله عنه په خاطر. نو ځکه یې هم له رهبرۍ څخه ګوښه کېدو پر ورباندې کومه خاصه اغیزه ونه کړه، بلکې نور هم تکړه شو تر څو خدای ته خپل اخلاص وښیي. ملګرو، لږ نور هم ځیر شئ. که د نن ورځې کومه جګړه وسي او یو قومندان پورته شي بل قومندان له خپلې دندې لرې کړي، آیا هغه قومندان به لږ تر لږه د خپل هیواد د ساتنې په خاطر په پوځ کې پاتې شي؟ د اخلاص په اړه د هغه صحابي رضی الله عنه اخلاص هم د یادولو وړ دی چې د خیبر جنگ تر پای ته رسیدو وروسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضور ته راغی. دغه صحابي رضی الله عنه ته د غنیمتونو له مالونو څخه خپله برخه ورکړل شو، خو هغه وپارېد او ویل دا څه دي؟ په ځواب کې چا ورته وویل دا په نیول شویو غنیمت مالونو کې ستا برخه ده. هغه په غنیمت مال کې خپله برخه له ځانه سره واخیسته او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضور ته ورغی او ورته ویل ای د الله رسوله، ما د دغو مالونو په خاطر له تا څخه پیروي نه ده کړې. بیا یې په خپلې غاړې ته اشاره وکړه او ویل ما په دغه ځای د غشې د لګېدو په خاطر له تا نه پیروي کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که ته په رښتونې توګه له خپل خدای سره صادق وې نو الله پاک به هم تا تصدیق کړي. تر جنګ وروسته دغه صحابي په همداسې حالت کې پیدا شو چې غشی یې د غاړې په هغه ځای لګېدلی و چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې ورته اشاره کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لیدو یې وویل دا هماغه سړی دی؟ چا په ځواب کې ورته وویل هو د خدای رسوله دا هماغه سړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل صدق الله فصدقه، یعنی له الله پاک سره یې صداقت وکړ او الله هم هغه تصدیق کړ. بیا یې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر څنګ ته ودرېد، زغره یې ترې وکړه، په خپله چپنه کې یې کفن کړه او ویې فرمایل اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وانا عليه شهيدا فاغفر له. ژباړه: ای خدایه، دا ستا هغه بنده دی چې ستا لپاره هجرت وکړ او ستا په لاره کې یې شهید شو، زه په دې شاهدي ورکوم ته بښنه ورته وکړه. د زین العابدین رضی الله عنه اخلاص. د اخلاص په برخه کې وروستی نمونه د حضرت زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی الله عنهما ده. د هغه اخلاص ډیر حیرانوونکی او عجیبه دی. یو وخت په مدینه منوره کې داسې حالت راغی چې تر 200 کلونو پورې به د مدینې منورې غریب او فقیرو خلکو هر سهار د خپلو کورونو په دروازو کې خوراکي توکي پیدا کول. یعنی هر ورځ به چې د مدینې غریب او فقیر خلک له خپلو کورونو څخه راووتل نو د کورونو په دروازو کې به یې خوراکي توکي ایښول سوي وو. هغوی به دغه خوراکي توکي خپلو کورونو ته وړل، خو تر 200 کلونو پورې هیڅوک هم پوه نه شول چې دغه خوراکي توکي څوک د هغوی دروازو ته وروړي او له خبراوي پرته یې همالته ورته ایږدي. 10 کاله وروسته یوه ورځ داسې هم راغله چې حضرت زین العابدین رضی الله عنه وفات شو او تر هغه وروسته غریبو خلکو په خپلو دروازو کې خوراکي توکي ونه لیدل. کله چې خلکو حضرت زین العابدین رضی الله عنه ته غسل ورکوه نو د هغه په شا او مټو کې یې د پړیو ژوروالی او توروالی ولید. چا یې په اړه پوښتنه وکړه چې دغه توروالی د څه شي دی؟ تر پوښتنو او پلټنو وروسته پوه شول چې حضرت زین العابدین رضی الله عنهما به د شپې مهال په خپلو مټو د خلکو کورونو ته خوراکي توکي وروړل او له خبراوي پرته به یې په دروازو کې ورته ایښول. خو کله چې هغه رضی الله عنهما وفات شو نو بیا د مدینې پر غریبو خلکو باندې دغه ناپېژانده مرسته هم ودرېده.
له خدای جل جلاله سره دغسې اخلاص پکار دی. څوک کولی شي دغسې اخلاص وکړي؟ حضرت حسن بصري رحمت الله علیه وایي ما داسې کسان ډېر لیدلي چې د شپې له خپلې مېرمنې سره په بستره کې څملي، خپل سر له خپلې مېرمنې سره په یوه بالښت ږدي او د خدای جل جلاله له ویرې ژاړي. له سترګو یې اوښکې ځي خو مېرمن یې اوښکې نه ویني، ځکه هغه خپل رب سره د راز ساتلو په خاطر خپلې اوښکې پټې ساتي. ښایي هغه د ژړا پر مهال ډېر ځله د خپلې مېرمنې سره غږېدلی هم وي، له هغې سره به یې مجلسونه هم کړي وي، خو بیا هم د هغه مېرمن د هغه له حاله نه خبره پاتې کېږي. همدغه د اخلاص معنا ده. ښایي اوس به د اخلاص په معنا پوهېدلی وئ. اخلاص یو قلبي احساس دی چې یوازې د خدای اطاعت ته اهمیت ورکوي او یوازې د خدای مینې او محبت ته په زړه کې ځای ورکوي. نو راځئ چې اخلاص تجربه کړو. خو له کوم ځای نه یې باید پیل کړو؟ د اخلاص پیل له نیت نه کېږي او له خپل رب سره د مخلصانه بندګۍ د جوړولو لپاره دغه لاندینۍ نسخه له موږ سره مرسته کولی شي چې یو مخلص بنده له ځانه جوړ کړو. اول باید په خپلو نیتونو بیا کتنه وکړو. دوهم تل د الله جل جلاله نه د اخلاص غوښتنه وکړو. دریم دغه دعا باید د شپې او ورځې په دعاګانو کې ووایو: ای زما ربه، زه پناه غواړم له دې نه چې په پوهه او ناپوهۍ کې له تا سره شریک جوړ کړم او په همدې اړوند درنه د بښنې هیله کوم. ګرانه خونه تشویش مه کوئ، انشاءالله به موږ دغه دعا په عربي متن سره په ډسکریپشن کې تاسو ته ولیکو. څلورم له ځان سره په پټه د الله جل جلاله داسې عبادتونه او اطاعتونه وکړئ چې له تاسو او خدای جل جلاله پرته بل هیڅوک ورباندې خبر نشي. پنځم تل د نور لپاره ځانونه نمونه جوړ کړئ. خپل هغه عبادتونه او اطاعتونه د خلکو له سترګو مه پټوئ چې د نور لپاره د هدایت لامل کېدلی شي.